آیا د خپلو تولیداتو د کارولو له ګټو څخه خبر یاست؟ که خبر نه یاست نو زموږ سره پاتې سئ چې خبر مو کړو. د پیسو سپما. کورني تولیدات معمولاً د وارداتي توکو په پرتله ارزانه وي ځکه چې د ترانسپورت او ګمرک مصرفونه نه پر راځي. د کیفیت ډاډ. کورني تولیدات معمولاً محلي اړتیاو ته په پام سره تولید شوي وي. کیفیت یې مناسب او په ډیرو مواردو کې تر وارداتي توکو غوره وي. دندې او کاري فرصتونه. داخلي تولیداتو کارول زموږ د هیواد تولیدي سکتور ملاتړ دی او دا د نوو دندو او کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. اقتصادي پایداري. داخلي تولیدات کارول اقتصادي خپلواکي رامنځته کوي، د بهرنیانو له احتیاج څخه مخلصوي او د هیواد د اقتصادي ثبات لامل کیږي. فرهنګي او ملي ویاړ. د خپل هیواد تولیدات کارول زموږ د ملي هویت او کلتور ساتنه کوي او زموږ صنعتکاران لا ښه او ډیر تولید ته هڅوي. د محلي بازار وده. د داخلي تولیداتو کارول د ځایي سوداګرو لپاره بازار پراخوي، د تولیداتو تنوع زیاتوي او سالم رقابت رامنځته کوي. پایله: د خپل هیواد تولیدات کارول زموږ په ژوند کې هم عملي ګټې لري او هم زموږ د اقتصادي، ټولنیز او ملي پرمختګ سبب ګرځي.